جمال ترک د پښتو ډېره ښه سیاله لار ده. پښتانه ډېر غیرتي دي، پښتانه ښه سیالان خلک دي او پښتون ډېر بهادره قوم ده. زه خپله پښتون یم، ډېر خوشحاله یم. تم پښتون یم او شکر الحمدلله. ډېر غیرتي قوم ده پښتون او ډېر وسیله‌ناک قوم ده او ډېر بهادره قوم ده. جمال ترک نو مخ راواړوه نو څونه صفت دې وکړي د پښتنو نو صفت باندې ارزي. تو وایې پښتانه سیالان خلک دي. بالکل پښتو د ډبرې کرښه ده. بالکل پښتون یم، پښتو مې وکړه، له پښتو نه اوړم. دا یو قانون ده. یو قانون ده. پښتو ولاړه په چش ده، په چش ولاړه پر یوه ټر ولاړه ده، پر یوه ګوز ولاړه ده. چې ټر دې وکړي، له غیرتمنه بې غیرته سوې، له سړي د اوس سوې، له نر چې د لس سوې د لال سوې، بیا دې ولاکه زندګي وکړه. کومه نظریه چې پر یوه ټر ولاړه پر یوه ګوز ولاړه دا اوس نظریه ده؟ دا خو نظریه نه ده، دا اوس فکر دی، دا اوس لاره ده. د دې ته څنګه صفتونه کوې ماته؟ له شا راپسې پښتو پښتون رحم چیرې و؟ چیرته په پښتانه کې رحم؟ په لور یې کړی یا نه ده که لور نه خرڅوي؟ و بالکل په درو باندې نه ورکوي؟ و ورکوي. دغه ټکي ټول پکې شته. ښه پښتانه دی د نران ډوډۍ وخوري چې له نرانو کوم ډوډۍ پاته سي، شوروا پاته سي، کاسه پاته سي، هغه بیا ښځو ته وروړي، هغه بیا ښځې خوري. دا ځای خوند نه راکوي. پښتانه فطرتاً ډېر ظالمان دي، نظریه یې له ظلمه ډکه ده. پښتانه په پښتو ولاړ دی، خو دونه کمزوري ده. ما درته وویل چې یو باد یې پرې سو بس ولاړ، بس پیغور سو، د کلي کډه باروي. بالکل د کلي به کډه باروي. هر کار وکړه بیرته راکړای شي، خو چې دی دې وکړو بیا نه شي. دا بس ولاړی وای، دا توکړې ناړې دي، بیا توکړې ناړې نه راپورته کېږي. دغه یې ده که نه ده؟ بالکل دغه. نو پښتو ډېره کمزورې لاره ده، ډېره کمزورې نظریه ده. پښتو چې ده په اولاد مینه نه کوي، پښتانه له اولاد سره مینه نه کوي، پښتانه له اولاد سره چل کوي، پښتانه اولاد ته دوکه ورکوي، وراثت کې برخه نه ورکوي، په خپله خوښه نه ودایي. د ارمانونو قاتل دی د خپل اولاد. په اولاد نه ده مهربانه، په اولاد باندې رحم نه کوي، په ما وتای کوي یا ما وتای نو بیا نه. په ما وتاو د پښتنو دونه صفت مه کوه. پښتانه په صفت نه ارزي. پښتانه ډېر ستړي خلک دي. ته به دا وایې چې راځئ پښتانه کو، پښتنو ته فکر ورکړو، پښتنو ته لار وښیو. پښتون باید له ښځې سره مینه وکړي، له ښځې سره زندګي وکړي. پښتانه چې مطلب مور خوشحاله کوي، ښځه نه وایي وږې چې ښځه وایي، ښځه چغې کوي، د ښځې له خونې څه نارې ور وخېږي، بغاري، بیا یې مور خوشحاله شي. بچي ته ور نارې کوي، اله راسه زمری زویه، چای پخې دي. دا مې زمری زوی ده. ته دا وایې چې دوی مینه سره ولري، محبت سره ولري، رحم ولري، وسیله ولري، شفقت ولري. پښتانه نر او ښځه په چل سره اول یې په خپل کور کې ولري، په خپل اولاد باندې، په خپلو بچو باندې. پښتون ګوره ښځه نه ده، ښځه له ده سره په خپله خونه کې ټوله زندګي تېروي. 1.5 فوټه مځکه ده، خونه 1.5 فوټه مځکه ده. بالکل دا ټوله قرباني دا میړه ته ورکوي، دلته ژوند ورسره کوي. نر میړه له دغه ښځې سره چل کوي، درواغ ورته وایي، خطا باسي، دوکه ورکوي. بالکل. او نور مشران ټول ورته وایي دا په دوکه کې ساته، دا ستا عزت نیلاموي، دا به تا تباه او برباد کړي، دا عقل نه لري، دا شعور نه لري، د دې عقل په پنده کې ستا دښمن دی. و بالکل دغه څه ورته وایي. نو څه صفتونه راته کوي؟ راځه چې واخلو، پرېږده د پښتانه صفتونه دي.